ترافیکي پیښې ولې رامنځته کیږي؟ په افغانستان کې هغه جګړه چې روزمره یې د سلګونه افغانانو ژوند اخیسته له نیکه مرغه نن درېدلې ده، خو دا مهال ترافیکي پیښې په یوه متداومه مرګونې پدیده بدلې شوي دي. د ترافیکو ریاست د معلوماتو پر اساس د 1403 هجري لمریز کال په لومړیو 10 میاشتو کې 4000 ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې 2000 کسانو پکې ژوند بایللی او 900 نور هم ټپیان شوي دي. په افغانستان غوندې کوچني هېواد کې دا ډېر لوړ رقم دی. خو اوس اساسي پوښتنه دا ده چې ترافیکي پیښې ولې رامنځته کیږي؟ د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي د ترافیکي پیښو اساسي عوامل له ولایتي او دویمه درجه لارو څخه مرکز ته د وصل او ترانزیت په هدف ګټه اخیستل دي، ځکه سړکونه د ولایتونو او ولسوالیو ترمنځ د وصل لپاره جوړ شوي، خو دا وخت ورځنې عمومي استفاده کیږي. دغه راز دوی وایي لوی لارې په معیار برابر نه دي، خو د ترانزیت او ترانسپورت دواړو لپاره کارول کیږي. بلخوا عوام د ترافیکي پیښو اساسي عوامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي ګڼي. دغه راز د چپ لاس موټرونو ډیروالی، تیز رفتار، د ډریورۍ قانوني مرحلې نه تعقیبول او قانوني لایسنس نه لرل هغه عوامل ګڼي چې ورځ تر بلې د ترافیکي پیښو ګراف لوړیږي. کابل کې د امرجنسي روغتیايي مرکز خپاره شوي ارقام ورځ تر بلې د ترافیکي پیښو ډیروالی ښیي. د نوموړي بنسټ د راپور پر اساس د 2022 میلادي کال له مارچ د 2024 میلادي کال تر مارچ میاشتې 5520 ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې د تیر راپور په پرتله 88% زیاتوالی ښیي. د سږ کال تر ټولو وروستۍ خونړۍ پیښه پر کابل کندهار لویه لاره د ټانکر او 2 مسافر وړونکو 580 ماډل موټرونو ترمنځ وه چې 50 کسانو پکې ژوند وبایله او 40 کسان زخمیان هم شول. د مرګونو ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د ترافیکو قانون بشپړ تطبیقول، معیاري لوی لارې رغول، لویو لارو کې د ترافیکي سیستم معیاري نښې لګول، احتیاط کول او دغه راز د ډریورۍ قانوني لایسنس جبري کول هغه اساسي ټکي او نقاط دي چې باید ورته ځانګړې توجه وشي.